قدرمنو خوشحال بابا کله کله داسې موضوعات څېړلي وي چې هغه سړی وګوري او په اوس وخت کې تجزیه وکړي نو ډېر خوندور وي. نو د خوشحال بابا دغه کوالټي چې ده دا د پښتو د جدید ادب په هغه زمانه کې ډېر خوندور رنګ دی، لیکن دومره جدت یې درلودلی دی چې تر اوسه پورې اثرات چې دي هغه روان دي او هغسې کېږي. کله پند و نصیحت، کله تجربه او مشاهده چې دی له موږ سره شریکوي، نو دا ډېره خوندوره وي. د ده یو نظم دی یا نظم نما داسې متفرق شعرونه یې دي، نو سرلیک به داسې ورکو د احمقانو قسمونه د بیان کړي دي. یعنی د ده په نظر چې ناپوهان څوک دي، بیخي ډېر شعرونه پکې راغلي دي، مطلع نه لري، رنګ یې ګډ د غزلي رنګه دی، شعرونه یې بیخي ډېر دي. نو دی وایي چې مې ښه په زړه کې فام و فکر وکړ، احمقان راته ښکاره سول په خویونو، یو هغه سړی احمق بللی بویه چې باور که د غلیم په سوګندونه. یعنی اول یې هغه احمق هغه سړی ګڼلی دی چې د دشمن په قسمونو باندې باور کوي، او بل هغه سړی احمق بللی بویه چې پاړو شي د لړمو د مارونو. موږ پخوا کې متل دی وایي پاړوګر له ماره مري. نو خوشحال بابا وایي هغه ګسر احمق دی چې دی د پاړوګر وي د مارانو لړمانو، ځکه چې انجام یې هم له دغو مارانو لړمانو سره تړلی دی. نو د ده په نس باندې دا هم یو احمق دی. بل هغه سړی احمق بللی بویه چې په سپینه ږیره خیال کاندي د نجونو. دا بیا ډېر خوندور رنګ دی. سپین ږیرې او د نجونو دا ډېر عمر فرق وي، باید چې دا فکر هر سپین ږیری وکړي چې د نجونو فکر چې دی هغه اوس باره نه خوري. نو د خوشحال بابا په نظر باندې دا سړی هم یو احمق دی چې د نجونو فکر کوي په سپینه ږیره باندې. بل هغه سړی احمق بللی بویه چې د ښځو سره پاسې په جنګونو. له ښځو سره جنګونه کول هم یو احمقي ده، بې عقلي ده. د خوشحال بابا په نظر باندې نر باید له ښځو سره په جنګ نشي اخته. بیا وایي بل هغه سړی احمق بللی بویه چې د خسر کره به اوسي په کلونو. د خسر کره اوسېدل هم د خوشحال بابا په نظر باندې بې عقلي ده. د خسر کره به نو سړی یو شپه دوې تلی په کلونو مو نه دی لیدلی. نو خوشحال بابا وایي چې په کلونو څوک اوسېږي نو هغه احمق دی. او دغه رنګه بل هغه سړی احمق بللی بویه چې ویښته به توروي په خضابونو. ږیره چې سپینه سوه، ویښتان چې سپین سو، بیا په رنګونو باندې رنګول تورول دغه خوند نه کوي. د خوشحال بابا په نظر دا هم یو احمق دی. بل هغه سړی احمق بللی بویه چې بزرګانو سره خیر شي په جنګونو. له سپین ږیرو سره له ښو خلکو سره په جنګونو اخته کېدل هم بې عقلي ده. او بل هغه سړی احمق بللی بویه چې یکلخت به اعتبار که په تربرونو. تربرونو باندې اعتبار کول هم بې عقلي ګڼي. نو کله کله تربرونه ښه هم خیږي، کله کله اکثره بد وي، کله کله ښه خیږي. نو د خوشحال بابا نظر دی چې هغه په هغو باندې باور نه دی په کار. پښتانه وایي تربورګلوي یې راسره وکړه. نو دا متلونه برناکه نه جوړېږي. تربرونه کله کله و سړي ته خنډ جوړوي. نو بل هغه سړی احمق بللی بویه چې په هر طبیب دارو که د رنځونو. هر ډاکټر له چې رواني، هر طبیب له چې رواني، هغه هم بې عقله دی. بس طبیب یې هغه دی چې هغه دی ورسره ولد وي. یو طبیب ښه دی، ډېر نه. دا هم د ده په نظر چې دی بې عقله دی. او بل هغه سړی احمق بللی بویه چې به بې تورې دعوه که د ملکونو. ملکي او سرداري او د یو ملک باچي بې تورې نه کېږي. د خوشحال بابا په نظر توره بدینۍ او ته به د ملکونو د باچۍ نارې وایه دا نسي کېدی. او بل هغه سړی احمق بللی بویه چې به جنګو ته پرېکړی ځي تر ملونو. نو دارنګه هغه جنګو ته روان وي، هر څه چې کوي هغه هم د ده په نظر باندې د جنګونو په اړه بې عقله دی. بل هغه سړی احمق بللی بویه چې لویي که په لباس په کسوتونو. دا جامې او پوشاک او د دې زر و زیور په دې باندې لویي کول هم د خوشحال بابا په نظر باندې بې عقلي ده. دا هم باید سړی ونه کړي، دا عارضي دي. بل هغه سړی احمق بللی بویه چې بدی غواړي لویي په نسبونو. په پلارو په نیکه او په نسب چې نازېږي، د خوشحال بابا په نظر هغه هم بې عقله دی. او دغه رنګه بل هغه سړی احمق بللی بویه چې د تیښتو ګمان ورک کړ له مریونو. مریان چې دي هغه به خامخا تښتي. او که د ده دا خیال دی چې مریان به میدان ګټي، نو خوشحال بابا وایي دا بې عقله دی، دا نه پوهېږي. او دغه رنګه بل هغه سړی احمق بللی بویه چې به مال د دنیا نه خوري په کورونو. پیسې جمع کوي، چوکیداري کوي، خوراک نسته، ګارېده نسته، کنجوسه سړی، سراش سړی زموږ په اصطلاح.
هغه هم د خوشحال بابا په نظر چې دی هغه احمق دی. او دغه رنګه بل هغه سړی احمق بللی بویه چې بدخوا سړی به پرېږدي په رویونو، پلاني روی مه دروړی دی، پلاني روی مه دروړی دی، په دا باندې ستا بدخوا ستا ظالم ستا دشمن ستا پرېږدي، نو دی وایي چې هغه هم بې عقله دی. او دغه رنګه بل هغه سړی احمق بللی بویه چې بې ځایه ځغلول که د آسونو، آسان هم ځایونه غواړي، طریقه غواړي، میدان غواړي، هر ځای آس ترپول، دا هم د خوشحال بابا په نظر له معیاره لوېدلی دی. او بل هغه سړی احمق بللی بویه چې پیران به کښېنوي په خپلو خونو. اوس پیران سپین ږیري ښیي که پیرانان ښیي، بهرحال دا دواړه چې دي پر خونو باندې کښېنول، دا هم د ده په نظر چې د احمقي ده، بې عقلي ده، دا له معیاره لوېدلی کار دی، نو باید سړی ونه کړي. بل هغه سړی احمق بللی بویه چې بې حده تکلف که په ځانونو باندې تکلف کول ډېر لګیا یي په ځان باندې، نو د خوشحال بابا په نظر باندې هغه هم بې عقله دی. او دغه رنګه بل هغه سړی احمق بللی بویه چې خبرې که په سترګو په لاسونو. څنګه خبر ده؟ په سترګو غږېدل د کبر علامت، په لاسونو غږېدل د زور او د لویي علامت، د جګړن علامت. نو خوشحال بابا یې دا دواړه باید ونه کړي، باید سړی له معیاره سره سم وچلیږي. او دغه رنګه بل هغه سړی احمق بللی بویه چې بلوړي د سړیو په سرونو، چې بلوړي د سړیو په سرونو، پلاني پر سر مه قسم دی، د پلاني په سر قسم دی، دا رنګه خبرې چې څوک کوي خوشحال بابا وایي هغه هم احمق دی زما په نظر. او بل هغه سړی احمق بللی بویه چې د غوښتو کر به کاندي په ډاګونو. دغه رنګه بل هغه سړی احمق بللی بویه چې به سود او سودا کاندي د بازونو. دا بازان چې دي هغه سود او سودا وایي نیسه بیرته یې ورکړه، نو د ده په نظر باز ساتل پکار دي، نیول پکار دي، او له هغه څخه کار اخیستل پکار دي. او زموږ په سیمه کې خو عام روایت دی، بس باز ونیسي دستي یې خرڅ کړي، څه پیسې ترلاسه کړي. نو د خوشحال بابا په نظر دغه له معیاره لوېدلی کار دی. باز د ډېرې ګټې شی دی چې سړی عادت کړي ډېر شیان ځینې اخیستلی سي، هغه په یو وار چې څومره پیسې تر ځینې اخلي له یو چا څخه، له یو سوداګره څخه، تر هغه باز ډېره ګټه د راوړي که سړی ورسره ولد سي. نو خوشحال بابا بازنامه کتاب هم لیکلی و، په باز باندې ډېر ولد و، زمانه هغه وه، اوس خو زموږ خلک نه ورسره پوهېږي که یې ونیسي هم خرڅوي یې. بهرحال د خوشحال یو نظر دی، تاسو غور پر وکاست. بل هغه سړی احمق بللی بویه چې بربنډه کونه لامبي په سیندونو، لس لغړ چې لمبېږي په سیندونو کې، نو د ده په نظر هغه هم له معیاره لوېدلی کار دی. خوشحال بابا توري ډېر صفا استعمال کړي دي، پټه خبرې نه ده کړې. بل هغه سړی احمق بللی بویه چې غوږ نه که د خوشحال په دا حرفونو، هغه هم لوېدلی دی چې د خوشحال بابا دا توري چې دي هغه نه مني، یا غوږ نه پر نیسي، یا عمل نه پر کوي. غرض دا خوشحال بابا ډېر لوی شاعر دی، له تاسو سره به د ده رنګارنګ شعرونه له موضوعاتو سره شریکوم، تاسو خوند پر اخلئ. نو دغه د احمقانو چې د کوم قسمونه بیان کړي دي، په دې باندې که سړی سوچ ووایي، اوس هم دغه رنګه روانه کیسه ده، اوس هم که څوک دا کار کوي، نو پښتانه هغه ته له معیاره لوېدلی وایي.